کی اولنی سوال یې ورور کړی دی چې داسې دعا راته وښایه د قرآن نه یا د حدیث نه چې د هغې په ویلو سره د یو انسان حفاظت وشي د بیماریانو نه. الجواب: د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه پاگی کی بیشمار دعاگانی دی او اذکار دی چاگه دا دی دا پاره ویلکی گی چی اللہ دا ویون کے دا ہر قسم شر نوساتی او منگ دلتا آگه یعنی یو نه ذکر کو یو دعا یا یو ذکر چی دا خوب اگده خبرتی جوڑی یو صوبتی ذکر کو داگین مخ کی دا خبر یاد ساتل پکار دی چه یو دا چه منگا دا دی دین غافل شیویو پنن سبا وقت که نو توجه زمانگا زیاد آگا دی آگا اسبابو طرف تی چه آگا دیسی دنیاوی اسبابی اگر که جائزی مقدانی دی ویلی چاگه نا جائزی خو د دین طرف تا بکی توجه نزی لکه یو سلی باندی مصیبت را گئی مسئله را لا د طول ناول پکار داره چی دید اللہ دا در دروازه ہوتکی او اللہ تا ہوئی او اللہ تا پریادو کی او جڑاو کی نا اللہ تا نوی د طول ناول با دی پا مخلوقاتو بسی منده ہوئی اگا پلانی تا بویم او اگا تا بویم او اگا واسطه دا او اگا مالدار دا او اگا خان دا او اگا ملک دا او اگا دا دا او اگا دا بیا بده دا ڈاکٹرانو دروازه ٹکی دا زدانیم چی دا ناروا دی خو گورا دا طولونا اول خبره یا اولنی خبره چی دا مسلمان پا ذہن کی رازی دا مصیبت پا وقت کیا قد دا چی اگا چا سر رابطه مضبوطه کی د چا پلاس کی چی مصیبت را وستدی او لری کول دی دا غسر رابطه مضبوطه کی گت پا زرگاو ڈاکٹرانو پسی ہو گرزے کنا او پا بچایانو پسی لارشی او پا مالدارانو پسی لارشی او پا خانانو ملکانانو پسی لارشی او دمرا پسی ہو گرزے چرا پیزار دی وسولی گی او سوری شی ستا مسئلہ دا آغا وقت پوری نحل کی گی چی سو پوری عرش ولنی بختری نو داگا اللہ سر رابطہ مضبوطہ ساتر که نور اسباب لٹھیم سی خو چی بنیادی اعتماد او یقین اغسطا پا اللہ باندی نو دا اذکار او دا دعاگانی چی کمی قرآن کی راگلی دی یا احادیثو کی راگلی دی دا دین زمانگ دا پختانا انتہائی غافل دی انتہائی تکی وسر لگو انتہائی غافلہ لگنا انتہائی او که سوک پاکی پروتون دے سبحان اللہ یعنی سوکی شوقم ساتی نو آگا داگا بیدتیانو مولیانو تا داگا بیدجی اذکار خوری دی یو لاک پیری بداوے دو لاک پیری بداوے دا سورت یاسین ختم بدی سکے اپلانے ختم بدا کے اوگا بدی سکے نو یا خود غافل دی او که کوشش کئی نو آگا دا دیسی مولیانو پلاس بیا ورگری دی چه آگا مولیانو تا ناروا طریقی خولی دی دا اذکارو چی آگا طریقی پا شریط کی نشتی اسی سو دعاگانی دا تزخیم یا سو اذکار او دا خوا یقینی ویما دا زمان بدگمانی ندا چی دا دیرو تنی دی معلوم منگ تا صرف دا خبرو دوا شویده چی کلا کینو با مجلس کی کرنا ہر یو مفتی دے ہر یو تقوادار دے ہر یو عالم دے ہر یو شیخ دے ہر یو پا قرآن پوئی گی ہر یو پا حدیث پوئی او ذکر یو پیر زیو مجلس کے ناسو ما تقریباً دی سے دو نیم کال بکی گی یا دری دی سے ماف کی یو زیدہ تلی او سجی کی ملگرو سر ناسو یو کس پا کراغا دیر زیت خبری شروع کر بے ادب انتا کیوں ایسے پا ہر خبر کی بارا دانگل لیکن ما اتلک صبر کوا خبری تا گوگی گی دا دلتا پوہ خلق ناس دی سے پارا خبر کرا دانگی وینا دی سے پوہ ہو منگم یوئی ما اتمات
د ماښام په اذکارو کې یو څلور ووایه ځه د ماښام په اذکارو کې ته ماته یو څلور ووایه چې ستا اوس پته ولګي نو کله یو غر ویشتو کله بل غر ویشتو د خبرو دوا شوې دی بازو ته پرېږدې دا پالتو خبرې دین یې زده کوي دین قرآن او حدیث یې زده کوي د سحر او ماښام اذکار دا وایي په اهتمام سره الله سبحانه وتعالی به هم د هر شر نه ساتي د فرض منځ نه بعد چې کوم اذکار دي جومات کې وې که په لاره کې وې که کور ته لاړ شي هلته یې وې د دې اهتمام کوه که د کار په ځای کې وې الله به د هر شر نه د هر مصیبت نه د هرې بیمارۍ نه به د الله ساتي موږ پسې دا خلک ډېر راځي دا وظیفې غواړي د مریانو په وظیفو عادت کړي نو زه ورته وایم وظیفه دا ده چې د سحر ماښام د اذکار وایه په اهتمام سره وایي نه جي وظیفه نو زه ورته وایم دا هغه وظیفه ده چې دا نبوي ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده اوس په هغه دعاګانو کې او په هغه اذکارو کې یو ذکر دا دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا دا ووی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم چې درې پیرې چا دا ووی سحر نو د ماښامه پورې به په ده باندې اچانک یو مصیبت نه راځي او چا چې ماښام ووی د سحره پورې به الله د مصیبت نه ساتي ضرور دا سوال کوي داسې ذکر او دعا چې الله د هغې د لاسه ما د بیماریانو نه او مصیبتونو نه وساتي دا یو ذکر دی څه دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم څو پیرې څه ټیم سحر او ماښام یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي چې کوم راوړی په هغې کې دا دي وی هر بنده چې سحر او ماښام دا ذکر وي همدقه ذکر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم درې پیرې وی سحر او ماښام هیڅ شی به دله نقصان نه ورکوي هیڅ شی به له نقصان نه ورکوي دویم معروف ذکر چې دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی یا رسول الله د شپې لړم چیچلی یم پرون د شپې لړم چیچلی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما لو قلت حین امسیت که تا چېرته د شپې د شروع کېدو په وخت کې دا ذکر ویلی وی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق که چېرته تا دا ذکر ویلی وی نو دې لړم به تاله نقصان نه وی درکړی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دغه شان یو دریم ذکر چې دی د عبدالله بن خبیب رضی الله عنه روایت دی امام ترمذي راوړی هغه وایي چې یو پیر موږ د شپې ووتو خو داسې شپه وه چې سم باران ورېدو او تکه توره تیاره وه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېدو چې هغه یعنې راشي زموږ دپاره لمونځ وکړي وایي موږ وموندو وایي چې اصلیتو لمونځ مو وکړو وایي ما څه ونه وي وایي بیا ما ته وایي چې وایه وایي ما هېڅ ونه وي وی بیا راته وی چې قل وایه وی ما هېڅ هم ونه وي وی بیا راته وی چې وایه وی ما ورته وی چې یا رسول الله ما اقول څه ووایم وی ما ته وی چې وایه قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء قل هو الله احد وایه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې سورتونه سحر درې پیرې وایه ماښام یې درې پیرې وایه د هر شي نه ستا دپاره کافي دي الله به ستا حفاظت کوي یو دا ذکر دی چې سړی وایي نو الله یې د بیماریانو نه د مصیبتونو نه او سختو نه ساتي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم
سحر او ماخام چرته دا دعا نه ده پرېښودې هغه دا ده اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي دا دعا چې څوک وموي سحر او ماښام رب العالمین د هر شر نه په امان کې ساتي دغه شان عبدالله بن عمر روایت دام دی په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره غوښته اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك دا دعا چې څوک وایي الله د هر شر نه ساتي شپږمه به ذکر کو اخرنۍ ما تاسو ته چې موږ دعاګانې نه راجمع کوو هسې یو څو ته ذکر کوو مشهور او دا حدیث امام ابو داود امام احمد راوړی دی انس بن مالک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام په دې کې الله پورې پناه ونیوی شوه د ټولو بیماریانو نه په دې دعا کې او په دې باندې الحمدلله زموږ یو کتاب دی رحیق الازهار فی الادعیة والاذکار او په کې په سلونو دعاګانې د الله په توفیق سره موږ راجمع کړي خو دا د هغه چا کار چې چا شوق یي موږ ته پته وي الحمدلله دومره تجربه شته چې سړی پېژنو چې دا مخامخ سړی چې ناست دی د شوق شته دی یادولو که نه چا چې شوق یي هغه دا قسمه کتابونه پیدا کړي ځان سره یې ګرځوي یادوي یې ترجمې ګوري کوشش کوي چې زما دا ژوند ټول د دعاګانو او د اذکارو په منځ کې تېر شو اوس ما چې دا شپږ دعاګانې وي دا چاته یادېږي یو کس به وي یو په دې نوو کې څوک نشته درې به کې چاته نه دي یادېږي ناسب جی صاحب نه ته ووایه دا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دا يهوشوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق آخر ندري سورتنا دا دريشو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سپینځه شوي څلور شوي دوه پاتې شوي قال ثاني اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يو پاتې شو چاته یاد یو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك بارك الله فيك دغه ستاسو حال دی او په دې کې که بیا څوک دا ګیله کوي چې یاره موږ باندې سختي راغلې او مصیبتونه راغلې او ژوند کې برکت نشته نو هغه واضحه اسباب زموږ مخې ته دي چې سړی سحر ماښام دا دعاګانې وایي الله یې د هر مصیبت نه ساتي سحر ماښام سړی دا دعاګانې وایي والله که چې الله نه یې غوښتلي که نه که څوک ضرب برابر دله نقصان ورکړي یو هغه چې الله د چا په تقدیر کې لیکلي نو دغه ورته موږ دا وایو چې په دې شپږو باندې اکتفا وکړو دا ته موږ ذکر کړی نور هم شتي خو دا شپږ هغه دي چې دا مشهورې دي والله اعلم